د هلمند ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي نیاز محمد وهاج د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر حافظ هدایت الله هدایت او ورسره مل تخنیکی پلاوي په مرکز لشکرګاه کې له هغه نوي رغول سوي لبنیاتو د پروسس فابریکې له چارو لیدنه او ارزونه وکړه چې د کرنې ریاست پر ملکیت جوړه شوې ده. د هلمند د کرنې ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر شفیق الله مبین وایي د دې فابریکې د رغونې چارې څو میاشتې وړاندې د کرنې ریاست په هڅو د خصوصي سکتور لخوا پیل شوي چې اوس یې ټول کارونه په بشپړ ډول سلسلنه سرته رسیدلي دي. یا د فابریکې په نوي او معیاري بڼه د شیدو د پروسس لپاره خپل ټول تخنیکی سیستمونه چمتو کړي دي. څنګه چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په هڅو باندې او د یاد ریاست پر ځمکه باندې د یو خصوصي سکتور په واسطه سره د شیدو د پروسس فابریکه فعاله شوله. د دې فابریکې د رغونې چارې چې څو میاشتې وړاندې شروع شوې وې د کرنې د محترم رئیس صاحب لخوا څخه د دې د کارو نظارت کېدی چې اوس یې سلسله کارونه سرته رسېدلي دي چې یا د فابریکه په معیاري ډول سره د شیدو د پروسس لپاره خپل ټول تخنیکونه او سیستمونه چمتو کړي دي. همدارنګه د دې وړتیا دا ده چې په 8 ساعتونو کې دا کولی سي یا د فابریکه چې تر 40 ټنه پورې شیدې پروسس کړي. شیدې څخه موږ کولی سو شیدې، مستې، پیروی، پنیر او د شیدو انرجیانې لاسته راوړو. نو دا یوازې نه چې په هلمند ولایت کې بلکې نور ولایتونو ته هم صادرات درلودلی سي چې د مالدارانو لپاره دا یو ښه زیری دی. په ورته وخت کې کرنې رئیس وویل چې دا فابریکه په اصل کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال فعاله وه خو وروسته له منځه تللې وه. دی وایي د اسلامي امارات په واکمنۍ کې بیرته فعاله کړل شوه. نوموړي زیاته کړه چې د دې فابریکې بیا رغونه نه یوازې د هلمند لپاره یو بنسټیزه لاسته راوړنه ده بلکې د هیواد د لبنیاتو په صنعت کې به هم مهم تحول رامنځته کړي. یا د فابریکه د 8 ساعتونو په موده کې شاوخوا 40 ټنه شیدو پروسس کولو وړتیا لري. له دې فابریکې به شیدې، مستې، شلومبې، پنیر، پیروی او انرژیدار لبنیات تولیدیږي چې د هلمند ترڅنګ به نور ولایتونو ته هم صادریږي. د کرنې ریاست مسؤلینو د فابریکې د لا ښه مدیریت، معیاري تولید او دوامداره فعالیت لپاره اړینې سپارښتنې هم وکړې او د خصوصي سکتور له پانګونې څخه یې مننه وکړه او د هر ډول ملاتړ ډاډ ورکړ.